السلام علیکم ویورز. د انګلیسي لغاتو جملې برخې ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د ټینسونو باره کې خبرې کوو یا زمانې چې مونږ یې په روزمره زندګۍ کې په تعلیمي بخش یا په انګلیسۍ کې ورته ډیر زیات ضرورت لرو. نو په لومړي سر کې سمپل پریزنټ ټینس ده چې باید یې مونږ زده کړو په کوم ځای کې ترې کار اخیستلی شو. سمپل پریزنټ ټینس هغه زمانه چې اوس وخت کې د کار لاندې وي. مثلا سمپل پریزنټ ټینس کې I do زه کوم، I do زه کوم، دا هغه فعل دی چې اوس د کار لاندې ده. I do زه کوم. بیا سمپل پریزنټ کنټینیوس کې سویل کیږي زه یې کوم، I'm doing زه یې کوم، دا هم د کار لاندې دی. I'm doing زه یې کوم لکه خوراک. I'm eating, I'm sleeping, I'm talking. دا هغه کارونه دي چې په جریان کې دي. بیا simple present perfect tense I have done ما کړی دی. I have done ما کړی دی. دا هغه کار دی چې تا ترسره کړی او په دې کې هیڅ تغییرات نه راځي. simple present continuous tense I have been doing زه ترسره کوم. I have been doing زه ترسره کوم. دا هغه کار دی چې ته یو چا ته وایې چې زه ترسره کوم، لګیا یم، زه دا کار کوم، د کار لاندې دی. نو دا هغه کړنې دي چې دا په اوسني حالت کې کیږي یا ترسره کیږي چې دا پریزنټ ټینس دی یا حال چې اوس لګیا ده. پریزنټ ټینس هغه ټینس دی چې په کوم کې مونږه کار لګیا وي یا مونږ کار ترسره کوو، مونږ په هغې حالت کې لګیا یو. It's show an action which happening right now. هغه حالت مونږ ته ښیي یا هغه کړنه مونږ ته ښیي چې هغه مونږ اوس د کار لاندې وي یا مونږ ترسره کوو. simple past tense یا تیره زمانه. simple past tense هغه زمانه ده چې په هغې کې کارونه ترسره شوي وي او هغه نور هیڅ د تغییر وړ نه وي. مثلا simple past tense کې ویل کیږي I did ما کړی یا ما کړی وو. دا هغه کار دی چې بس شوی دی او هیڅ د تغییر وړ نه دی نور. I did ما کړی وو یا موږ ورته په ساده ژبه کې داسې ویلی شو چې ما کړی دی. ما کړی دی یا ما کړی وو دا simple past tense دی. دا تیره ساده زمانه ده. simple past tense کې دغه عادي حالت راځي I did ما کړی وو. بیا past continuous tense کې څنګه ویلی شو I was doing ما کولو. was د is دویم حالت دی او همیشه په past tense کې دویم حالت استعمالیږي، لومړی حالت نه استعمالیږي. مثلا موږ په present tense کې do استعمال که نو په past tense کې موږ did استعمال که. did د do دویم حالت دی. continuous tense کې I was doing was بیا د is دویم حالت دی، کولو ته وایي. I was doing ما کولو. past perfect tense کې څنګه ویل کیږي I had done ما کړی وو. I had done ما کړی وو. دا کار په تیره زمانه کې شروع شوی هم و او جریان یې هم درلودلی و او خلاص شوی هم و، تمام شوی و. دا کار ترسره شوی دی نور دې کې د هیڅ د تغییر وړ نشته. past perfect continue I had been doing ما کول. دا په پاست کې یا په تیره زمانه کې شروع شوی و او لګیا و خو مکمل شوی نه و. I had been doing ما کولو. future tense it show an action which will happen in the future. کوم به چې ترسره شي یا به ترسره شي په راتلونکي کې. دا فیصدي لا معلومه نه ده چې دا کار به وشي که نه، یعنې د چانسز
50% هم شته دی، 10% هم شته دی، تر 80% پورې. سمپل فیوچر ټینس کې مونږ څنګه ویلی شو I will do زه به وکړم. I will do دا will د به په نامه ده، په معنا ده به هغه ځینو کې مونږ پښتو کې استعمالو چې هغه کار مونږ ته شکمني یا زړه نازلی. زه به درشم، زه به یې وکړم، زه به یې راواخلم، زه به یې واغوندم، زه به یې کیدم. نو دا ټول به چې استعمال شي نو دا د شکمنۍ په معنا ده چې یعنی کیدی شي که درشم، در بشم، نو اوس معلومه نه ده زه کیدی شي مریض شم یا زما نور کار پیدا شي زه درتلی ونه شم. نو سمپل دا فیوچر ټینس کې بیا ویل کېږي I will do زه به وکړم. بیا فیوچر کنټینیوس ټینس کې ویل کېږي I will be doing زه به یې وکړم. I will be doing زه به یې وکړم. بیا فیوچر پرفیکټ ټینس کې څنګه ویل کېږي I will have done ما به کړی وي. I will have done ما به کړی وي. I will have done ما به کړی وي مطلب چې زه به ترسره کوم. I will have done my homework زه به خپل کورنی کار وکړم. دا هغه کار دی چې ته باید دا ترسره کړې. 100% چې هغه کار تا ته اوس په ډېر نږدې کې دی. I will have done ما به کړی وي. I will have done my homework زه به خپل کورنی کار وکړم. پرفیکټ کنټینیو دا فیوچر پرفیکټ کنټینیو کې ویل کېږي I will have been doing زه به یې کوم. I will have been doing زه به یې کوم. نو دا جملات چې دي همیشه فیوچر کې دریم حالت استعمالیږي. په پاست کې چې دی بیا دویم حالت استعمالیږي او په پریزنټ کې چې دی لومړی حالت استعمالیږي. صرف دغه یو برخه چې مونږه په صحیح معنا سره ترسره کوو نو پوره جمله زمونږ ډیره ښه په طریقه سره راځي. دا مونږه همیشه ګرامیټیکلی یا فورمل انګلیش چې مونږ وایو استعمالولی شو او انفورمل چې دی یا نه غواړي چې ډېر ګرامري خبرې وکړي نو بیا کولی شي چې څنګه تا ته ښه ښکاري ته کولی شي چې ترې کار واخلي. خو دغه حرفونو نه بغیر ته نشي کولی چې ته خپل هغه جملات یا خپلې خبرې چې دي هغه په صحیح طور سره یا په صحیح توګې سره ته مقابل لوري ته ورسې. د لا زیاتو جملاتو د زده کړې دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.